په مفتی سردار علي حقانی باندې چا حمله کړې ده او ولې پې کړې ده. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو عالمانو ته حضور صلی الله علیه و آله وسلم خپل وارثان ویلي دي او که دا عالمان نن سبا نه وی نو پته نه لګي زموږ به څه حال او موږ به کم کارونه شروع کړي وو. د پښتو ژبې یو ښه عالم مفتی سردار علي حقانی چې په توجه باندې مشهور دی پرون په صوابۍ کې قاتلانه حمله شوي چې شکر دی هغه له حملې روغ وتلی دی. خو ملګرو تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا حمله چا کړې ده او ولې کړې ده، ځکه کوم ماشوم چې په مفتی صاحب باندې د چړې ګزارونه کړي وو هغه هم دا حقیقت نه ده ویلی چې هغه چا راستولی و. دوستانو سردار علي حقانی مخامخ په سینه لګېدلی دی چې شکر دی روغ بچ شوی دی او پولیس هغه ماشوم تفتیش دپاره تاڼې ته هم بوتلی دی. دوستانو الله تعالی دې هغه خلک تباه و برباد کړي کوم چې زموږ عالمانو ته تکلیف رسوي. په کمنټ کې آمین ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.